د دریم اصلي ګروپ عناصر د ځانګړو کیمیاوي او فزیکي خواصو لرونکي دي چې د نادره ځمکنیو عناصرو یوه مهمه برخه جوړوي. ګرانو لیدونکو سلام او وخت مو پخیر. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله. د کیمیا د کانکور د خپرونه مو د دریم اصلي ګروپ فلزونو ته ځانګړې شوې ده. په دریم اصلي ګروپ کې له برون څخه تر تالیم پورې عناصر شامل دي. په دې ګروپ کې له پاس څخه ښکته خواته فلزي خواص زیاتیږي. د دې ګروپ په اړه نور معلومات سره دلته وګورئ. د دریم اصلي ګروپ عناصر. د دریم اصلي ګروپ عناصر یو له بل سره ډیر متفاوت عمل کوي. په دې ګروپ کې بورون، المونیم، ګالیم، انډیم او تالیم شامل دي. دا ګروپ د دورې جدول په منځنۍ برخه کې قرار لري. دا ګروپ په 3A 14 او لاتیني 3A عدد سره ښودل کیږي. د دې ګروپ ټول عناصر په آخري الکتروني سویو کې سره ورته دي. یعنی دوی ټول په خپل وروستي قشر کې 3 الکترونونه لري چې تر ډیره په کیمیاوي تعاملونو کې د 3 الکترونونه له لاسه ورکوي او مثبت 3 اکسیدیشن نمبر غوره کوي. همدا د مثبت چارج لرونکي ذرې د کتیونونو په نوم یادېږي. د دې ګروپ ځینې عناصر مثبت 1 اکسیدیشن نمبر هم غوره کولی شي. د دریم اصلي ګروپ عناصر د NH2 ولانسي قشر لرونکي دي. برون یې لومړی عنصر دی چې غیر فلزي خواص لري او د هغه هایدروکساید تیزابي ځانګړتیا لري. راځئ چې اوس هم د همدې ګروپ د یو مهم عنصر یعنی المونیم په اړه یوه معلوماتي ټولګه په ګډه وګورو. المونیم د دریم اصلي ګروپ دویم عنصر دی چې فلزي ځانګړتیاوې یې ډېرې دي. د قوي تیزابو او قوي القلیو په مقابل کې امفوتریک ځانګړتیا لري. له دې کبله له شبه فلزونو سره ګډه اړیکه لري. دا عنصر د ځمکې د قشر په ترکیب کې 9.5% شتون لري. د المونیم د پیدایښت مهمې سرچینې د بوکساید ډبرې دي چې له دوی څخه المونیم اکساید لاسته راوړل کیږي. دا اکساید په ویلې شوي کریولایټ کې حلوي او بیا الکترولیز کیږي. د المونیم منرالونه. المونیم په طبیعت کې په خالصه بڼه شتون نه لري. د هغه مهم منرالونه په لاندې ډول دي: بوکساید، اورتوکلاز، بیریل، کریولایټ او کورندم. که چیرې لږ څه کرومیم د کورندم په کرسټلي جوړښت کې مخلوط وي نو کرسټل سور رنګ لري چې د لال په نوم یادیږي. د کورندم ځینې کرسټلونه د کوبالت له عنصر سره هم مخلوط وي چې هغوی ته اوبرنګه یاقوت وایي. د کوکا کولا او یا پانټا قوطي له المونیم څخه جوړ شوي دي چې دا قوطي له استعمال څخه وروسته راټول او د المونیم د لاسته راوړلو لپاره بیرته ویلې کیږي. المونیم اکسایدونه. المونیم چې د الومین په نوم هم یادیږي د بایر په طریقه له بوکساید څخه په لاس راځي. که چیرې په المونیم کې د کروم 3 مثبت مالګه شتون ولري نو د سره یاقوت په نوم یادیږي. همدارنګه که د وسپنې 3 مثبت او تیتانیم 4 مثبت مالګې له الومین سره مخلوط شوي وي د سره لاجوردي یاقوت په نامه یادیږي. او که یوازې د وسپنې 3 مثبت مالګه له الومین سره مخلوط وي د زیړ یاقوت په نوم شهرت لري. د وسپنې له اکساید سره د المونیم تعامل. د المونیم پودر د وسپنې ترای اکساید سره تعامل کوي او تر 3000 درجې سانتیګریډ پورې تودوخه تولیدوي. نو له دې کبله د ترمیت د تعامل په نوم یادیږي. له دې تعامل څخه د فولادو او وسپنې په ویلډینګ کولو کې ګټه اخیستل کیږي. راځئ چې اوس هم د همدې موضوع اړوند څو مهمې کانکوري پوښتنې له تاسو سره یو ځای حل کړو. اوله پوښتنه: د پوتاشیم المونیم سیلیکیټ منرال نوم څه شی دی؟ 1 ارتوکلاز، 2 کورندم، 3 کریولایټ، 4 بیریل. تشریح: المونیم په طبیعت کې په خالصه بڼه شتون نه لري. د هغه مهم منرالونه په لاندې ډول دي: بوکساید، اورتوکلاز، بیریل، کریولایټ او کورندم. دویمه پوښتنه: په دریم اصلي ګروپ کې کوم عناصر شامل دي؟ 1 کرومیم المونیم او کاربن، 2 کوبالت منګان او جست،
3 سیلیکان مس او المونیم 4 برون المونیم او ګالیم تشریح په دریم اصلي ګروپ کې بورون، المونیم، ګالیم، انډیم او تالیم عناصر شامل دي. دا ګروپ تقریباً د دورې جدول په منځنۍ برخه کې قرار لري. دریمه پوښتنه په دریم اصلي ګروپ کې اول عنصر برون 15 څه ډول خاصیت لري؟ 1 قلوي 2 فلزي 3 امفوتریک 4 غیر فلزي تشریح د دریم اصلي ګروپ لومړنی عنصر بورون دی چې غیر فلزي خواص لري او د هغه هایدروکساید تیزابي ځانګړتیا لري. څلورمه پوښتنه لاندې کوم عنصر د قوي تیزابو او القلیو په مقابل کې امفوتریک ځانګړتیا لري؟ 1 المونیم 2 سودیم 3 هیلیوم 4 بورون تشریح المونیم د دریم اصلي ګروپ دویم عنصر دی چې فلزي ځانګړتیاوې یې ډېرې دي. د قوي تیزابو او قوي القلیو په مقابل کې امفوتریک ځانګړتیا لري. له دې کبله له شبه فلزونو سره ګډه اړیکه لري. درنو لیدونکو دا وه زموږ د کیمیا اوسنۍ خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارو.